د خوست شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت یادو رغنیزو پروژو کې د ودانۍ رنګ کیدنه، د عملیاتي خونې ترمیم او د CBC او مایکرولیب ماشینونو نصبیدنه شامله ده. لابراتوار او جمع پاس اپریشن تیټر او جمع رنګ نو 1.5 میلیون پورې به د ټول مصارف وشوله. خو دې کې اکثره مصارف چې دا هغه د دولتي بودیجې نه وشو او دغه یو د رنګ مصارف فی الحال دا د ډاکټر صاحب قلندریباد صحت عامې وزیر په همکارۍ باندې وشو. د چارواکو په خبره د بیلابیلو واټونو د پرانیستې او د عصري لابراتوارونو په لرلو سره یاد روغتون ته په ورځ کې په سلګونه کسان مراجعه کوي او په ډاډمنه توګه یې درملنه کیږي. په ورځني ډول سره د 500 نه تر 200 پورې ناروغان مراجعه کوي چې د هغې د جملې څخه هره ورځ موږ تر 80 ناروغانو پورې بستر لرو چې په روغتون کې موږ هم دومره مریضان بستر کوو. یادوله ده چې په یاد روغتون کې د مهال د 2.8 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت بېلابېل طبي وسایل شامل دي چې له امله یې په کم وخت کې د ناروغانو اسانه درملنه ترسره کیږي.